زه سجاد احمد د افغان دارالعلوم د ثالثې درجې زده کوونکی نن غواړم چې ستاسو سره په داسې یو موضوع باندې لږ نظر واچوم، داسې لږ بحث وکړم چې هغه د څلورو مذاهبو امام اعظم ابو حنیفة النعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان تیمی کوفی رحمة الله علیه بارکې ده. محترم امام اعظم ابو حنیفة النعمان رحمة الله علیه قبل الاسلام د مبارک نوم د مبارک د نیکه نوم نعمان زوطا بر وزن سلما یا زوطا بر وزن موسی او د مبارک نیکه نعمان بن مرزبان د کابل ولایت د یو اشرفي او محترمي قبیلې سره تعلق درلودی او د نیکه نعمان د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې اسلام راوړ. بیا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې لاړ، هجرت یې وکړ او کوفې ته لاړ او هلته آباد شو او د دوی خاندان خصوصي تعلق د حضرت علی رضی الله تعالی عنه سره دی. د امام صاحب مبارک المسی اسماعیل وای زمانم اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان دی. وای موږ فارس النسل یو، والله قسم می دی په رب وي چې زموږ خاندان تر اوس پورې نه د چا غلامي کړې وه نه یې کړې ده. او وای چې زمانې کې امام ابو حنیفة النعمان رحمة الله علیه په 88 هجري کې پیدا سو او بیا د امام صاحب نیکه ثابت د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په خدمت کې حاضر سو او حضرت علی رضی الله تعالی عنه د ثابت د امام صاحب د نیکه لپاره دغه د اهل او عیال لپاره د خیر او د برکت دعا وکړه. نو موږ او تاسو دا ویلی سو د امام صاحب مبارک نیکه ته چې کومه دعا حضرت علی رضی الله عنه کړې وه د هغې دعا په اساس سره د هغه لمسی امام اعظم ابو حنیفة النعمان رحمة الله تعالی علیه دونه لوی شخصیت جوړ کړي. او امام صاحب ولادت د خلیفه عبدالملک بن مروان په زمانه کې په 8 هجري کې د کوفې په مشرقي علاقې کې وسو. نو په دغه وخت کې د کوفې په آبادېدلو کې 16 یا 18 کلونه تېر سوي وه او په دغه کې د صحابه کرامو او د تابعینو عظامو او کثرت بیخي زیات و. د همدې وجې نه د کوفې هره کوڅه دارالعلم جوړ سوی و او د امام صاحب خاندان چې کوم هغوی تجارت کولو د ریشمي کالو تجارت یې کولو او د کوفې په جامع مسجد ته نږدې د حضرت عمر بن حریث ته نږدې یو دکان یې درلودی. او امام صاحب دا خبره کوي زه 14 کلن وم چې د خپل پلار سره حج ته ولاړم. هلته کله چې مسجد حرام ته داخل شوم نو په مسجد حرام کې یوه حلقه جوړه وه. نو ما د پلار نه پوښتنه وکړه چې ای پلار جانه دغه حلقه د چا ده؟ ده ما ته وفرمیل چې دا حلقه د صحابي رسول حضرت عبدالله بن حارث رضی الله تعالی عنه حلقه ده. او د دې په اورېدلو سره وایي زه دغې خواته نږدې ورغلم او چې کله نږدې ورغلم هغه صحابي رسول صلی الله علیه وسلم دغه حدیث روایت کوي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من تفقه في دین الله کفاه الله مهمه ورزقه من حيث لا يحتسب. دغه اولنی حدیث ده چې امام صاحب مبارک د حضرت عبدالله بن حارث د صحابي رسول صلی الله علیه وسلم نه په مسجد حرام کې دغه روایت کوي. او امام صاحب مبارک شکل او صورت او امام صاحب مبارک ډیر نهایت شایسته شکل درلودی، ګندوبي رنگ او قد درمیانه. او امام صاحب مبارک ډیر هغه قیمت بها کپړې کالي اغوستل او ډیر قیمتي عطریات استعمالول. دومره ښایسته خطرناکه خوشبو به وه چې د ده راتګ به د ده چې به کله را روان و د راتګ نه مخکې به ده پته معلومېدل چې د امام صاحب مبارک را روان دی پر لارې باندې. او امام صاحب مبارک ډېرې خولۍ درلودلې، خولۍ بیخي زیاتې وې، خو حلقه چې کله به د درس جوړه سوه کله د درس په وخت کې به یوه خولۍ چې توره اوږده خولۍ وه دا یې په سر کول چې دغه توره خولۍ په هغه وخت کې د کوفې تاجرانو په سر کول. او د امام صاحب مبارک دغه اولاد احفاد او لمسیان په دې ټولو کې یوازې د حماد د امام صاحب لمسی یې ډېر پته معلومیږي ځکه امام صاحب مبارک د خپل شیخ د خپل استاد حضرت حماد بن ابي سلمان نوم پرېښی په ده باندې او دغه د امام صاحب مبارک زوی حماد د خپل پلار د ورعي او د علم او تفقه فی الدین حقیقي وارث و. اسماعیل بن حماد دا د امام صاحب مبارک لمسی دی. دی د قاضي مامون په زمانه کې د بصرې قاضي او دې نه علاوه د امام صاحب 3 لمسیان نور هم شته، یو ابو حبان، یو عثمان او یو عمر. همدارنګه د امام صاحب مبارک استادان د ابو حفص الکبیر د حکم په اساس 4000 تعداد ته رسیږي د امام صاحب مبارک استادان. او د حافظ ابو بکر محمد بن عمر جبالي کتاب الانتصار کې د ډیرو شیوخو تذکره کړې ده. او شیخ شمس الدین محمد بن صالحي الدمشقي په تسهیل السبیل کې د رقم د ډیرو شیوخو تذکره کړې ده. لکه څنګه چې د امام صاحب مبارک استاد حماد بن
ابي سلمان په تفقه فی الدین کې د امام صاحب مبارک شیخ او استاد او همدارنګه د امام صاحب مبارک استاد امام عامر بن شرجیل شعبی رحمت الله علیه په حدیث رسول کې د امام صاحب مبارک شیخ ځکه امام زاحبی رحمت الله علیه فرمایي چې هو اکبر شیخ لابي حنیفه بن نعمان رحمت الله تعالی علیه. او همدارنګه امام اعمش رحمت الله علیه د امام صاحب استاد حدیث دی. یو ورځ امام اعمش رحمت الله علیه د امام صاحب مبارک د یوسف هغه پوښتنې وکولې، د هرې پوښتنې په بدل کې به امام صاحب مبارک د پوښتنې جواب ورکولو، او د هر جواب لپاره چې کله به جواب ورکړو نو امام اعمش صاحب ورته فرمایل چې دغه جواب ته د کومې خوا نه کوې، کوم دلیل لري؟ ده به ورته فرمایل په هر جواب کې به د هر سوال په جواب کې به د کوم جواب ورکوئ دغه په دل کې به یو حدیث ورته ویل، وایي دا حدیث د کوم ځای کړی دی؟ نو ده به ورته فرمایل امام صاحب چې دا مې اغستا روایت شوی حدیث نه دا ما روایت کړی دغه حدیث. نو په دغه کې امام اعمش صاحب ورته وفرمایل یا معشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادله، ای فقها او ای د فقهاو ټوليه، وایي تاسو طبیبان ډاکټران موږ یوازې تاسو دوا فروشان یو. همدارنګه امام صاحب مبارک ډېر سخي او رحمدل و. یو ورځ په یو وخت کې حاجیانو د امام صاحب مبارک لپاره ډېر بوټونه راوړل، په تحفې کې تحفې ورکړې. نو څه وخت بعد امام صاحب مبارک بازار ته ولاړ چې ځان لپاره بوټونه واخلي، نو چا ورته وویل چې ای امام صاحب مبارک تا لپاره خو څو ورځې مخکې هغه حاجیانو ډېر زیات تحفې او تحایف راوړي وه، بوټونه هغه دې څه کړه؟ ده ورته وفرمایل چې ما ټول خپل شاګردانو ته ورکړه، ما صدقه کړه، ما سره یو شی هم باقي پاتې نه دی، لهذا اوس هم ځان لپاره بوټونه اخلم. همدارنګه امام صاحب به همیشه خبره کول چې فقیه سړی هیڅ وخت فقیر کېدلی نشي. لکه حسن ابن زیاد رحمت الله علیه د امام صاحب مبارک شاګرد خصوصي شاګرد و. پلار به ورته راغی امام صاحب ته به ویله چې ای امام صاحب مبارک دغه یو زوی لرم حسن ابن زیاد، زه بل زوی نه لرم، لهذا دا ماته پرېږده چې مثال دې باندې زه کاروبار وکړم، ماته پیسې زما هغه معیشت او ژوند وچلوي. نو ده به ورته فرمایل چې فقیه سړی هېڅکله فقیر کېدلی نشي. همدغه وجه وه چې دغه علما نن سبا چې د فقیران نشي کېدلی، ځکه دغه خبره د امام صاحب مبارک د خبره کړې وه. او همدارنګه امام صاحب مبارک ډېر تیز فهمه او حذر جواب ډېر ژر به جواب ورکوي. یو وخت کې یو نفر یهودي عثمان رضی الله تعالی عنه ته به کافر او مشرک او بدعتي او ګمراه ویل. نو امام صاحب مبارک دا خبره ورسېده چې فلانکه یهودي راغلی دی، فلانکه یهودي دی، هغه عثمان رضی الله تعالی عنه مبارک دا رقم خبرې کوي. نو امام صاحب مبارک ورته راغی او هغه ته یې وویله چې ته یو لور لرې، ستا لور لپاره مې ډېره خوندوره او بهترینه رشته پیدا کړې ده، نو آیا ته دې غواړې چې دغه لور هغه ته ورکړې؟ هغه ورته وویل چې دا څنګه رشته ده؟ ده ورته وویل چې دا رشته دا رقم ده چې دا سړی دغه کومه رشته چې هلک دپاره ستا لور زه غواړم دغه هلک ډېر ښایسته، ډېر پیسهداره، ډېر ذهین هوښیار او حافظ قرآن دی. ده ورته وویله چې هو دا خو زه بلکل غواړم، دا رقم هغه هلک مې پکار ده. نو امام صاحب مبارک ورته وویل خو یو شرط، یو تاوان پکې شته. هغه تاوان څه شی دی؟ ویل هغه دا ده چې دغه هلک چې دی وایي دغه مشرک دی. نو په دغه وخت کې د یهودي ورته وویل چې تا څنګه زه ته ویل چې خپل لور مشرک ته ورکوم؟ چې نه څه ورکوم نه ورکوم. نو په دې وخت کې هغه ورته وفرمایل امام صاحب مبارک نو ته چې د خپل لور مشرک ته نه ورکوې، نو ته فکر وکړه چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دوه لورګانې عثمان رضی الله عنه په نکاح کې ورکړې وې، ته آیا فکر کوې چې امام صاحب خپل لورګانې مشرک ته ورکوي؟ نو په همدغه وخت کې دغه یهودي توبه وباسله او کلمه د اسلام چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا د امام صاحب مبارک تیز فهمي او حذر جوابي ده. او په تاریخ بغداد کې واقعه لیکل شوې ده چې وخت یو سړی راغی د امام صاحب مبارک نه یو څو پوښتنې کولې. اول پوښتنه یې دا وه چې ته څه وایې د هغه شخص باره کې چې د هغه د جنت امیدوار نه دی، د دوزخ نه نه بیریږي، جهنم نه ډار نه لري، او مردار شی خوري، بې رکوع او بې سجدې لمونځ کوي، او د رحمت نه تښتي، او د نصاراو د یهودو هغه تصدیق کوي، دې باره کې ته څه وایې؟ ده ورته وفرمایل چې ته د آیا داسې شخص ته پېژنې؟ ورته ویل نه زه نه پېژنم، خاصه کېدای شي دا یو نفر راسره پیدا شي. نو امام صاحب مبارک خپلو هغه شاګردانو ته مخ راواړوئ او ورته ویې ویل تاسو داسې شخص باره کې څه وایاست؟ هغوی ورته وویل چې دا خو دغه د مشرک او د کافر علامات دي، دا خو مشرک. امام صاحب مبارک ورته وخندل چې نه دا خو مشرک نه ده بلکې دا د الله ولی او دوست ده. هغوی حیران شو چې دا څنګه د الله ولی او دوست کېدای شي؟ یهودو نصاراو تصدیق کوي، رښتیا خبره نه خوښوي، په نالیدلې خبر باندې هغه شاهدي ادا کوي، مردار شی خوري، بې رکوع بې سجدې لمونځ کوي، دا څنګه؟ نو امام صاحب مبارک ورته وفرمایل دغه نفر ته چې آیا که زه درته جواب درکړم نو نور خو به زما مخالفت نه کوي، ما پسې به خبرې نه کوي. ده ویل نه، وعده یې ورسره وکړه. ول ګوره دغه نفر چې د جنت امیدوار دی، د جنت امید نه کوي بلکې دا د جنت د رب امید کوي، د دوزخ نه نه ډارېږي بلکې د دوزخ د مالک او د رب نه ډارېږي، او مردار شی خوري، هغه ماهی خوري، او بې رکوع بې سجدې لمونځ کوي، د جنازې لمونځ کوي، او دا رقم په نالیدلې خبرې تصدیق کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، خپل نبی لیدلی نه دی خو بیا هم تصدیق خپل د نبي کوي،
او د یهودو نصاراو تصدیق کوي دا هم صحیح دی ځکه یهودان وایي لیست النصارى علی شی وایي د نصاراو لپاره هیڅ شی نشته عیسویان بالکل ګمراه دي او عیسویان وایي چې لیست اليهود علی شی د یهودان بالکل ګمراه دي یهودان لپاره شی نشته په دا رقم د یهودو نصاراو تصدیق کوي نو ځکه دا د الله ولی او دوست دی نو په همدغه وخت کې دغه سړی د امام صاحب مبارک په خوا ته ولوېدی او معافیت یې وغوښتل نور به ستا مخالفت زه نه کوم د امام صاحب مبارک وفات په امید دور کې د عراق امیر ابن حبیره ورته قضای عهده پیش کړه د انکار وکړي نو هغه د واخیسته یو څلس دورې ووهي هغه دورې وهل دا رقم چې هر ورځ به په یو آس باندې واچوئ د آس د اچولو نه وروسته به یې لس دورې وهئ بیا ورته په دور عباسي کې ورته د قضا عهده ورته پیش کړل شوه د بیا انکار وکړي زه دا قضا نه کوم نو بیا دی بندي کړل شو په جیل کې ورته زهر ورکړل شو همدغه زهر ورکول د دې باعث شو چې امام صاحب مبارک خپل هغه روح حقیقي مالک او خالق ته وسپارل او د دې فاني نړۍ نه سترګې پټې کړې انا لله وانا الیه راجعون